زه به یو خبره دا وکړم چې ځینې کورونه نیوکه کوي نیوکه په سر سترګو قبوله چې تاسو د خلکو کورونو ته ځئ او د کور حریم په نظر کې نه نیسئ ولاړ سئ دا وکړئ دا وکړئ قسم په بالله چې تاسو خو یو ځل د میدان ته راودانګئ چې دا دردونه ووینئ که نه کله هم دا احساس کړی دی چې داسې وخت در باندې راشي یا په فامیل باندې هغه باندې بیا څه شی کوئ ښه ماشاءالله ښه پراخه ځمکې خو دي که نه او هغلته شړشم هم دي ګوره نږدې نشته چې اوس د شړشمو هغه شعر مې هم درته ویلی دی هغه ګوره هغه هلته میاشې ونه خوري که پشخانه یې پرې والې دی ګوره دلته په دې دا ټولې اوبه وي که نه دا مخامخ هغه ته وګوره کورونو ته یو ځای له اوس تللي وایي صاحب ډېر ښکلی ځای خو اوس که نه سټاکاري پیسې وو ډېر ښکلی ځای کوم ځای هغه ځای ډېر زبردست و هغه ګوره هغه هلته میاشې ونه خوري که پشخانه یې پرې والې دی ګوره ګوره هر شی کېږي دا لوکاټ خوا سره کیله هغه د کیلې ته وګوره دا کیله او دا انار نو نور څه شی وایي او دا خو پوهېږئ هلکه ستړی مه شئ جوړ تکړه ښه نوم دې څه دی شعیب خان دا ستاسو کلي نوم څه دی کلي نوم هم څه دی خاص کونړ خاص کونړ خو پوره ډاکټر صاحب دا رنګ دې ولې انتخاب کړی دا زړه راښکونکی رنګ دی که نه ښه او دا دا میچینګ دی دغه چې ناست دی په سر سړی ته ګوري که نه چې اوس دا څوک را روان دی هلکه ستړی مه شې جوړ په خیر ښه ته مه ګوره که نه څومره دی خټین څومره خطرناک ډاکټر صاحب دې خاورې ته دې فکر دی سیمنټو نه مضبوطه مټ دی مټ که نه ښه دا پلاستیکي چې پیچولې دا هندواڼې دي شاکر خانه چې ورسېږي بیا به یې خوند سره برابر شي که نه دا ګوره دا انځر دی ښه خدای ښه ښایسته مضبوطه سیکورټي هم جوړه کړې ده چې څوک وانه وړي ښه ښه دا فامیل ډاکټر صاحب ډېر لرې دی دغلته دی کور دی ښه نږدې نشته چې اوس د شړشم ښه موږ دغه فامیل یا دا کورنۍ وکتله ډاکټر صاحب دلته وو نو واقعا سړی کله کله ودردېږي په دې خپل ځان ته فکر وکړي بیا دغسې حالات وګوري که نه انسان خفه شي دغه مشر چې دی د کورنۍ مشر تقریبا دا څو کاله کېږي دی په دې زنځیر تړلی دی 12 کاله کېږي په دې زنځیر باندې تړلی دی ښه صحیح و ښه هر څه برابر وی د غلو د خدای پاک بیخ وباسي وی چې هغه په سر وهلی و اوس دا حالت اوس یو ماشوم او 8 لورګانې نو دا په دې کور کې د ټول سرپرستي د مور ته په غاړه ده او خو موږ به کوشش وکړو دې لپاره یو کور هم له خیره جوړ کړو یو کوټه یې ده او هغه هم د بل چا یو کور زمینه هم ورته مساعده سي او ورسره د دوی د اواز هم تر دوستانو پورې ورسېږي او که چا څه مرسته ورسره وکړه دې ته به راوړو بیا به ور وسپارو تر څو پورې د سړي علاج خپل شروع کړي که الله یې جوړ کړي دا زموږ لپاره تر ټولو خوشحالۍ خبر به وي
واقعا سړی کله خفه شي ډاکټر والله ډېر صاحب چاور کړم. او مکمله ویډیو کېدای شي که موږ اپلوډ کړي امر په صفحو پرته وي که نه بیا د کمنټ کې لینک درته هم اچوم تاسو یې وګورئ. واقعا زه دا اضافه خبره دې په خاطر کومه چې انسان باید همیش شکرګزاري. ما وختي د یو عالم تقریر اورېده هغه کې هغه وایي که چېرته تا ته الله تعالی یو شی نه درکړی فکر وکړه 10 شیان تا ته الله تعالی درکړي دي. هغه داسې شیان به وي چې د بل چا سره بل نور کسان یا نور خلک به د هغې دا کوشش کوي تر څو پورې دغه د 10 نه یو لاسته راوړي خو تا ته به الله 10 درکړي. همیش لپاره به د خپل ګریوان کې فکر کوي او بیا دا وایي چې یا رب الحمدلله خلاص. صحیح ده. نور ځو مخکې نور څو فامیلونه دي؟ زه یو 4 فامیله نور دي. 4 کوم ځای کې دي؟ بس یو داسې زو هلته دی. ښه همالته دی. ښه په خیر جوړ ته کړه. صحت دې ښه دی؟ چا درته ویلي؟ چا درته ویلي؟ چا لاندې ویډیوګانو کې مې لیدلی. کتلی دی؟ موبایل شته سره؟ اتره زوی سره مې دی. ښه یو ځای ګورې؟ ښه صحیح دی. هو زمونږ کور دی د حجاز زوی یم پلار مې څو کال کېږي چې نشته مړ دی تیمې یم ښه خور ده هلته مور کونډه مور مې دلته کور هم چېرې دی؟ کور هم دې دروازې نه خوا کور خپل کور هم دی؟ نه و خپل کور. پلار دې چېرې تللی؟ پلار مې مړ دی. ښه څو وخت کې څونه وخت کېږي؟ څوم کال شپږم اووم کال. مدیر صاحب تاسو کلیوال دی؟ زمونږ کلیوال دی بیخي تقریبا داسې وي چې دا 8 کاله کېږي ښه چې همدې کور نه وتلی دی ورک دی. ښه اوسه پورې بیخي ته یې مشر یې؟ نه د نه یو بل مشر دی لږ به دی نه غټ ښه تقریبا ښه تاسو کلیوال یې؟ همداسې ده؟ همدغه شان هغه بل ورور دې څه کار کوي؟ هغه بل کله چې شوال منډی کې خرڅې اوس نه تللی منډی منډۍ له تللی او په دې هم ګزاره جوړه کاکاګان نور څوک شته؟ نه کاکاګان خپل غریبانان دي. هغه غریبان بس دا حل دی. کور کوم ځای کې دی؟ کور کوم ځای کې؟ کور مې دلته دی. ته راځه. تاسو باور په الله وکړئ ښه زه نه یم خبر چې ډاکټر صاحب دې ورته ویلي دي او که څه حساب دی خو تاسو باور په الله وکړئ قسم په بالله که زه خبر وم د دې قضیې نه دا راغی. دا ما ته مدیر صاحب مخکې ویل چې دلته یو کونډه ده خو چې پلار یې چې وفات شوی ورک دی که چېرته یې سین وړی څه کیسې راته کړې وه هغه یو دی؟ بیا یو وخت کې یو مړی پیدا شو د کته د نورګل کې دا خلک جان ورک دی نو دا به چېرته وي. ښه څو کاله کېږي؟ څو کاله کېږي؟ دا شپږم کال. ته څو کاله دی؟ ته څو کاله دی؟ زه 11 کاله. تا نه بیا نور کشران شته؟ کشران مو شته څو دانې؟ یو 2 دانې کشران دي مینه خور ده. ښه اما کشرۍ ده؟ ښه خیر الله به اسانه کړي کېدای شي الله یې در پیدا کړي. ځینې داسې وي چې 14 کاله 14 کاله 15 کاله نادر نو تاسو داسې احساس مه کوئ چې مړ دی خو دا وایي چې الله دې راولي. صحیح ده. او نو هر ځای کې یو ځینې خلک لاړ شي چې لږ بې غوره غوندي بیا چې لږ وخت تېر شي بیا بیرته خپله فکر سوچ وکړي که نه نو ته به خبر هم نه یې نیغ به راسي کور ته. دې کې مدیر صاحب اوله کې چې راغلم دلته یو بابا و هغې نه ما پوښتنه وکړه هغه راته وویل که نه چې دلته یو مړی پیدا شو دیو ته بیا زنګ راغی چې ورونو ته کاکاګانو ته زنګ راغی کاکا ته یې زنګ راغلی و چې راشئ ستاسو دغه پیدا شوی دی که نه خو دیو دا ترونه یې دونه ښه عقه و او پاچې هم هغه سړی و لکه دونه وسې نه لرو چې مثال کې دلته راوړی و کفن مفن و هغه ته ورکړی وی نو بیا هغه شانې هلته ښخ کړی چې دا نه دی دلته هغه یو سپین ږیری و هغه به څوک و هغه موږ چې کله به د دې کور باندې کار تاسو کور کوم دی؟ کور کوم دی؟ ښه نو موږ به دې کور ته څه دا وکړو؟ ور به شو به ګورو ښه تا چې ویلي بل دی دغه دی خو نه یو خو دلته هغه به مو ګورو ښه او هلته یو بل د هغې پسې به بلې کوو خو کور خو یې ماشاءالله سي برابر دی نو که نه نو دوی لپاره موږ څه کولی شو؟ دا خلک هر څه ته خوشحالېږي هو چې څه شی وخورو ته یې ویل نه خو بعضې داسې کېږي لکه اوس دا کور دې ته باید حتما سړی دوکان جوړ کړي لکه زوی دی یو آمدن 9 لورګان سړی به څه دغه وکړي زوی بیا په سور دی زوی خو ډېر تکړه دی موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي همدا اوس په دغه وټساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه ویبسایټ درته هم ښکاري نو ویبسایټ ته هم لاړ شه وګوره موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده هغه ورونه چې خبر نه
هغوی دې خبر شي خپل بچي راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کړي تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې زه پوهېږم ته مصروفه یې ته به وظیفه لرې ته به چوکیداري کوې ته به ټیکسي چلې خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې دا وخت به تا سره نه وي انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوي دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه الله مو خوشحاله لره السلام علیکم ورحمت الله ښه دلته ترجمه ماشاءالله کېږي چون روژه ده که نه اکثره ځای کې تاسو دا دیوالونه ګورئ د دې کلي ماشومان به شوخ نه وي که نه او که شوخ وای که نه بیا چې یو پلته والی هر څه ختم دا ور اطراف دی ماشاءالله ډاکټر صاحب ترقي خو شوې ده کلو کې کوڅې خو ټولې پخې دي که نه خو دې کلو اطرافو کې یو خبره دا ده اوس دا کور دلته دی که نه یا مثلا دغه کور دلته دی یا دلته به بل کور جوړېږي چې معمولي دغه دیوال لږه خوا دخوا کې زیاتې غېږ په غېږې سره تمام وتا وه دا کور دی ښه دلته به یو بل حاجي صاحب دی 2 ښځې هم کړي دي او ډېر دوی ډېر ګپ شپي هم دی او ډېر داسې وضعیت هم چندان وی جوړ نه دی لاړ به شو هغه به مو ګورو صحیح ګپ شپي به وي خو د درد ګپ شپي کړی دی دې دونه مشکلات سره مخ دی ور نه پته لګي نو که نه ور خو ماشاءالله داسې تاریخي ور دی خدای پردی کور دی تاسو ګورئ دلته دغه سپین ږیره شته هغه مایوبین چې کور کې دي څو بچیان یې مایوبه دي قاري صاحب تا ته معلوم دی ښه 5 مایوبه دي کور کې او یو بابا سپین ږیری دی ته راشه ډېر مخکې راغلی وم او ما یې همدغه کړو ما زه ځان څه په دا کې توضیح کې به ونیسم توضیح کې ثبت ښه څو 2 لورګانې دي د دې کلیوال د دې بابا خویندې هغه مغه دي هغه لیونی دي ښه او 2 بچي چې دي دا فلج دي ښه زموږ کوم لور د 2 زامن ښه 3 بچي هغه فلج دي او بل د کار روزګار کم زوی شته هېڅ شی نشته یو دی هغه شی کوي بس پاکستان کې ګټه وټه کوي خو هغه به څه وکړي دا غټ کور ته په غاړه دی نورې خویندې هم شته دی او بابا چېرته دی دلته دا کور خپل دی نه خپل نه دی همسایه دی دا کلی کوم څه شی نومیږي شامکار چې شامکار کوم ولسوالي ده خاص کونړ شامکار دا خواته خو سرحد دی سرحد نه هغه فرضي لږ لرې دی که نه هغه چېرته دی هغه ازغنتار چې دی ښه شکر چې لرې شي نور دې هم لرې شي بابا چیرې دی موږ به کینو زه خو ستا نه حاجي صاحب دا بس الله دې خیر دی کاکا تا خو کونډې واچولې خو مقصد ګیر نه شي هلته وګوره دا نو څه شی دی نه اوس برق نشته او کونډې دې اچولې څه شی دی دې ته موږ سیریز ویو که نه خبره دا بلب چې لګېدلی اوسه لوډ یې پې زیات کړه دا بلب لګېږي بیا هغه بجلو والا ته پته لګېږي چې دلته لوډ زیات کړی دی دا د ټکنالوژي ولا که څوک غلا وکړي چې همدا حاجي صاحب مر راځه موږ درځو صحیح ده موږ خو ډاکټر صاحب دې کور ته لاړو واقعا ځینې امتحانات یې د الله تعالی بعض انسانان خواب کې که نه هغه امتحان پرې راوړي طبعا هغه څومره وزن او هغه بوج د امتحان چې هغه کې اچي خپل بنده کې چې دی وزغمي اوس دې کور ته موږ لاړو دې همه کسان مې وکتل یو چې دی هغه ځوان عبدالحق 14 کالو ابل څه نوم امین هغه ځای په ځای پروت هغه عبدالحق په 4 باندې دغسې دومره هوښیار انسان وایي ارمان مې دا دی چې زه
په خپلو پښو وګرځم خیال کو شاته خټې دي ارمان مې دا دی چې زه خپلو پښو باندې وګرځم بیرون ته ولاړ شم بازار کې وګرځم ښایسته بازار ووینم او ځان ته څه شی واخلم او زموږ ستاسو ارمانونه بیا چې ته څه ارمان لرې آیفون موبایل دنیا ارمان نه لرم بس ارمان مې نه دغه شان خلکو خدمت وکړو خیر اوسې خو ځینې اکثره دا موږ دوستان زما په شمول باندې دا ارمان لري څنګه پیسې پیدا کړو ځان ته ښایسته کور جوړ کړو پښې او دغه موټر و ښه اپډیټ موټر واخلو چې وکړو خو د دې دلته چې دا پروت و ده نه ما پوښتنه کوه ارمان مې دا دی چې زه په دې خپلو پښو ودرېږم او لږ وګرځم د ده تشناب و د ده هر څه په مغه کوټه کې او د ده عمر 14-16 کالو مور د ده صفایي هر شی نو مور یې مریضه او د دې قصه درته وکړم په لار راتلمه د مسؤلیت لري دغه ته تلمه د دوکان یو هلک مې راوخېږي ځوان هلک و هغه مې راوخېږي چې راوخېږي په دې کې سم ګپ شپ شروع کړو خبرې مې شروع کړو چې خبرې شروع ماته دلته یو کور دی راسره ویني دلته هم ګاډی سنکور ور ومې کتو بس په دې زړه کې مې و دننه یو 15-16 میاشتې مخکې بس دې زړه کې مې و بس اوس چې دغلته راورسېدم ما هلته خو یو کور راته چا ښودی چې دا کوي خو وایم که چې دا کنیکشن و دا اړیکې الله تعالی جوړوي خو من کور کې اوس څه نه و نن شپه حیران و که نه وړو مړو بوجي او دا شیان 50 کیلو وړو بوره او دا شی عادي خبره او دا اوس د خپله داسې و چې زړه سم شهار یې کوه نو رب دې تاسو ته هم اجر درکړي مرسته کوونکو ته زه به یو خبره دا وکړم چې ځینې ورونه نیوکه کوي نیوکه په سر سترګو کورونو ته ځئ او د هغه کور دروازه د حریم د کور حریم په نظر کې نه نیسئ ولاړ سئ دا وکړئ دا وکړئ قسم په بالله چې تاسو خو یو ځل د میدان ته راودانګئ چې دا دردونه ووینئ که نه او دا د دې خلکو به اواز وګورئ دلته وګوره او کوم ځای کې پراته نو کله هم دا احساس کړی دی چې داسې وخت در باندې راشي یا په فامیل باندې هغه باندې بیا څه شی کوئ خو رب دې ټول ته اجر ورکړي او الله دې دا امتحان کې دې کامیابه کړي او دې نه مننه تا نه هم ډاکټر صاحب